بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه ناصر جمال پښتو ټي وي کې زه تاسو سره کلی یم. ناظرین د پی نا ما سره سید قاسم علي شاه صاحب دی، د پی ټی آی نوالار دی، یو مضبوط کینډیډیټ دی. بیک ګراوند نه چې دی د هغې د سیاسي دا چې کوم هلې ځلې دي والدین نه پس چې دی نو دوی دې دغه ته نو یو سلسله روانه ده. راځئ چې دوی سره ملاقات وکړو، د سیاست د دې موجوده صورتحال باره کې او د دې د کمپین باره کې مکمل معلومات ورکړو. السلام علیکم. جی اسلام څنګه جی تاسو ښه؟ شکر دی جی الله کرم دی. سید قاسم علي شاه صاحب دا راته ووایي چې یاره پی ټي آی ته اوورال چې دی دغه میلاو نه شول، انتخابي نشان بیټ میلاو نه شول. تاسو څه وایي دې ته څه ډېر میجر دې ته به څه نقصان رسېدلی دی که نه دا څه فرق نه غورځوي؟ جی بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو ډیره مننه جی. د ډېر زموږ د مخالفین چې دي هغه ته دا خیال وا چې کله بیټ نه موږ نه لاړه نو موږ ته به ډېر غټ دھچکا بلېږي او لږ پریشاني موږ لمو موږ هم دا سوچ کوله چې یار یو بیټ نه خدا د زموږ د پارټي آیډنټیټي دا کلونه روان دي. دوه الیکشن په 2013 کې او 2018 کې موږ وکړه، خو چې کله موږ فیلډ ته رالو څنګه چې زما جی ټرافیک سیګنل نشان ده او د ارباب شهري صاحب زموږ ایم ان اے صاحب هغه هم ټرافیک سیګنل نشان ده. کله چې موږ فیلډ ته رالو نو موږ ته دا اندازه وشوه چې د خلکو او د عوام مینه چې ده که نه هغه صرف عمران خان صاحب سره ده. هغه چې کوم یو نښه ده که نه جي هغه چې چېرته ووټ ورکول غواړي هغه د عمران خان صاحب پرسنالټي ده، نو په نښه هېڅ فرق نه پرېوځي، نه میټر کوي. بل خبره دا دی چې مخکې مونږ خلکو ته تلو او خلکو ته مو ویل چې د بیټ زموږ نښه ده موږ له ووټ راکړئ، او الحمدلله کله نه مو کمپین شروع کړې ده خلک او عربا مونږ سره رابطه کوي چې تاسو د عمران خان امیدواران یې مونږ ته خپل نښه وښیئ. نو انشاءالله زما خو سوچ دا دی چې کم یو زور مونږ ته ملاو شوی ورکړی شوی ده چې د بیټ مونږ نه غشتی دی هغې بدله کې به مونږ ته نور زیات ووټ به پرېوځي. دې فرق انګریزي کې every action has its own reaction. نو زموږ چې د مونږ باندې کوم ریاکشن شوی او زموږ بیټ نه مونږ غشل شوی ده هغه ریاکشن چې دی هغه زما په خیال ډېر ښه به راځي، زموږ حق کې به ډېر زیات ښه وي ان شاء الله. د ورکر تاسو څه سپورټ ښکاري په دې کې اورال ډیوایډډ شوی خو نه دی په حلقې کې تاسو څه ټیم وځئ نو د امید هم څه ښکاري چې یاره دې ټیم کې ګوري کمپټیشن کې تاسو سره جے یو آی ده ایم پي ده ووټ بینک خو د دې شته دی که نه جي پیپلز پارټي پی ایم ایل این تاسو په خپل ذات چې دی په کوم ځای کې وینئ؟ ګورئ جي خبره داسې ده چې چېرته پورې تاسو د اختلافات خبرې کوئ یا د ډیویژن خبره کوئ، خو خبره دا ده چې چېرته لږ شل کسان ناست نو خامخا اختلاف رایې راځي، خو چې چېرته خبره د انتخابات راشي، چېرته خبره د عمران خان د الیکشن د ګټلو راشي او چېرته د خان صاحب عزت خبره راشي نو کوم الحمدلله پاکستان تحریک انصاف یو ورکرم داسې نه دی چې د خان نظریه خلاف راشي او چېرته د خان صاحب د عزت خبرې. اوس خان صاحب جیل کې دی چې یو هم داسې ورکر چې چاړه کې لږ هم د خان صاحب مینه ده سوال نه پیدا کېږي چې د پاکستان تحریک انصاف نماینده مخالفت وکړي او چې څوک کوي نو موږ ماشومان یو موږ په دې خبره پوهېږو چې هغه چې دی هغه د نظریاتي یا د پاکستان تحریک انصاف زموږ چې مشر د عمران خان هغې سره هغې وړه کې به مینه نه وي نو دا کار به کوي، نو داسې خو سوال نه پیدا کېږي. بقایا الحمدلله تاسو ګورئ لا زموږ دفتر هم کلو شوی نه دی خو زموږ د کور چې دی بالکل د دفتر ماحول تاسو له ورکوي لګیا. نو ان شاء الله تعالی داسې څه د ډیویژن خبره نه ده، عوام چې دی هغې مینه عمران خان صاحب سره ده، ورکر زموږ موبلایز دی هم دی موټیویټ هم دی او ان شاء الله تعالی ډېر ښه رزلټ به موږ له ورکړي ان شاء الله. صحیح دی جی. او دا به ویلې کېدل په ټاک شوز کې چې یاره ټکټ په اخیستو والا څوک نه وي، اوس په بلیک کې شو خلک پې جګړې کوي. خبره جی یو د پی ډي ایم حکومت یا دا خلک چې یو د دیو پلانینګ وا د پی ډي ایم حکومت خلکو د نور څنګه پیپلز پارټي دا مسلم یو د دیو پلانینګ وا او یو د خدای پاک رضا وا، نو دیو خو خیال دا و چې جی په پی ټی آی باندې به پریشر راځي دا خلک به تخدي څنګه چې مسلمانون حالات وي چې پریشر رااله او دیو باندې الیکشن دي چې زور سختی رااله نو هغه ته کینډیډیټ ملاو نشو، داسې پیپلز پارټي ته کینډیډیټ ملاو نشو، د دې خیال و چې پاکستان تحریک انصاف هم به داسې مات شي. خو خبره دا وه چې هلته خلکو چې کوم سیاست کوله هغې کورسیله او رودوله کوله. الحمدلله پاکستان تحریک انصاف ورکران پارلیمنټریان چې دي نظریې سره ولاړ دي
خو مقصد چې خپل ذات پوری هغه ماتې دی شي او کله مقصد د پاکستان مضبوطولو لای کله مقصد امن لای او کله مقصد چې غټي نو بیا خدای پاک همت هم ورکړي جذبه هم ورکړي او تاسو وګورئ الحمدلله یو هلکې کې 25-30 تاسو گزاران دي او اوس هم چې دي تاسو ولاړ دي څنګه چې غر ولاړ سید قاسم علي شاه صاحب درته وایي چې را تاسو ورال پاکستان کې الیکشن څه ګوري چې خان صاحب ګټل تاسو ته څومره چانسز ښکاري یاره جی زه تاسو ته ډیسټریکټ پېښور بل خبر وکم الحمدلله چې چرته زو او خلک مونږ ته وایي تاسو ته کمپین ضرورت نشته ٹھیک شو زمونږ مینه د خان صاحب سره دا مونږ به ووټ ورکوو هم دې پشان دي چې کله مونږ مردان کې زمونږ ملګرو سره رابطه شوې ده ډي ای خان کې بنو کې بیا هزاره سایډ باندې او چرته زمونږ ملګري دي خامخا مونږ کب شپ لګو خپلو کې خبرې کوو مشورې ماخلو حالات هم تپوس کوو خو ما دا وکړه چې چرته نه مونږ فیډبیک راغلی دا ډېر پوزټیو راغلی ده چې هم دا ونه ویل چې یاره دلته ماته مشکلات دي ادا دي ګوره چیلنجز زمي اور وړوکو هرډلز هم راځي خو اصل طاقت چې دی خدای پاک نه پاس عوام دی اور دا موږ ته فیډبیک راغلی دی چې عوام عمران خان صاحب سره ولاړ دی نو چې تاسو خدا خیال دی چې پاکستان کې به سر رزلټ راځي نو دا جنرال الیکشن دی اور خدای پاک نه ډېر امید دی چې ان شاء الله تعالی چې عوام دا غواړي چې عمران خان راشي نو ان شاء الله تعالی تاسو وګورئ خدای پاک حکم سره پورا پاکستان کې به پاکستان تحریک انصاف ډېر ښه پوزیشن سره وګټي ان شاء الله بالکل صحیح سید قاسم علي شاه صاحب تاسو وایي چې عوام عمران خان صاحب سره دي تقریبا یو شپږ نیم کاله زور زما یو ویلاګ دی او هغې کې ما دا خبره کوله چې خان صاحب تقریر چې دا کم وشولو دی د نواز شریف نه شروع کو پازرداري یې ختم کو بجې د دې چې د ادارې ټیک کړې وي عمده عدلیه نه لګیا دی دی سر ټکي لګیا دی او عمده چې څومره ادارې دي الیکشن کمیشنر ته وګورئ څومره پاکستان کې ادارې دي د ټولو نه سر ټکي بهتر نه و چې یاره دې د ادارو باندې فوکس کړی وي او دوی به دا غلطیانې دوباره خو به نه دوراوي چې څنګه بزدار غلطي وه ادارې نه ټیکول د غلطي وه جی اول خو یو خبر وکړم چې غلطي نه وه جی غلطي څنګه نه وه چې خان صاحب یو بیانیه دا ورکړې وه چې نواز شریف صاحب حواله میا نواز شریف حواله سره زرداری حواله سره زرداری صاحب حواله سره چې کوم یو هغه بیانیه وه هغې نه پس خان صاحب پرایم منسټر جوړ شو او په څه طریقې دوی بیا راغلی دي هماغه کرپشن کړې ده هماغه مهنګایي کړې ده هماغه د قانون چې دی هغې د جیانې وړاو کړي دي نو چې خان صاحب کوم یو بیانیه وه هغه خو په خپله ثابت شوه چې ټیک دی بس دا دی جي ستاسو د اولینې سوال چې خان صاحب چې کوم یو ګوته اوچت کړې وه بالکل ټیک اوچت کړې وه دې په وجه چې تاسو کو د وخت ثابت کړه چې خان صاحب کوم یو خبره کوي یا ټیک وي هغې ویلي زه په اقتدار کې بر اعظم د ټول چې دی دا په یوسف کې بودريږي تاسو ګوره ټول یوسف کې ودرېده کنه دا چې ګوره میاں محمد نواز شریف صاحب او زرداری صاحب خپلو کې څومره اختلافات وو مولانا فضل الرحمن صاحب څه کمنټس کړي دي پیپلز پارټي مشرانو پسې پوه شو کنه جی هغه نه باوجود دی ولې یوځای شو صرف اقتدار په وجه نو میاں زه تاسو نه عمران خان صاحب کوم یو بیانیه وه دوی باندې چې کوم یو ګوته اوچت کړې وه هغه بالکل ټیک دی په وجه کړو چې هغه پوره قوم ته پوره عوام ته مون خوله چې رورا پاکستان چې ترقی نه کوي هغه وجه هم د کسان دي او نن تاسو وګورئ چې خان صاحب ولاړو هغه وی چرته زی امریکای خبر راځي خان صاحب وی ابسولوټلی ناٹ یونایټډ نیشنز کې حرمت رسول خبره کوي عوام له صحت کارت ور کوي ٹھیک شو پاکستان کې پاکستان حکومت چرته کینسر هسپتال نه جوړ کې خان صاحب خپل پس ذاتی حیثیت کې هسپتالونه جوړي پوه شوې کنه لنګرخانې کولاوي هغه جی مطلب سس کوي لګیا پوه شوې کنه جی نو هغه خپل بیانیه وکړه بل تاسو وی چې جی ادارې ټیکول او د سیستم ټیکول کوم خبره کوي نو جی پولیس ریفارمز خان صاحب راوستي دي ٹھیک شو کنه البته د پی ډی ایم کو هاسپټلز هغه وروړي البته چې پی ډی ایم حکومت واپس راغلي دي دوی پوره کوشش کړې ده چې دا ټول چې ریفارمز دي واپس شي پوه شو کنه دین علاوه چې تاسو ګوره ایجوکیشن کې کوم ریفارمز راوښته دي دین علاوه جابز کې تاسو ګوره برتیانې جی په ست طریقې په ان ټي اس او په ست طریقې کارو باندې دی اډمیشن هغه شروع کړی دي نو ریفارمز ار یو لیول باندې خان صاحب کولو کوشش کړی دا او ډیر حد پوری کامیاب شوی هم دی ګوره جی د پوسټینګ ترانسفر خبرې چې وي هغه یو میکانیزم زموږ دلته موجود و
free and free ٹھیک ہے right to information right to services ٹھیک شو کنه هر څه چې دی عوامو مخامخ پروت و نو دا دی ګوره چې بلکایا دا دی د 70-75 کالو غم لانجه چې وا چې کوم یو مس مینجمنت وا مو خان صاحب نه ایکسپیکټ کو چې ته 2 میاشتو کې 3 کالو کې 4 کالو کې وکا چې دې خبره تم سوچ پکار دی کنه جی چې خان صاحب تم ټیم پکار وا چې خان صاحب د 15 کال پورا کړی وي تاسو به قتل نه وچا ګوره جی د یو سړی چې لار شي پیپر ورک ایگزام ورکول ولا هغه د 3 غنټو پرچه ملو چې دا سوالونه دي ته 3 غنټو کې رااله جواب ورکا او یو غنټه یو دیم غنټه پس ته پرچه واخلي او به ته وی چې نمبر ټیک نه راغلی دا یو کم یو حساب کتاب خبرې دي پکایا نواز شریف زرداری دی خودري 30 کال د ملک باندې حکومت کړی دا بل خبره دا چې کم یو خان صاحب کاغاو پټرول په 150 روپے غو ساتلی و ٹھیک شو کنه جی مهنګای کنټرول کړي وا پاکستان چې دی گروث ریټ تاسو ګوره سمرا وا پاکستان اوورال پاسپورت ویلیو چرته ولاړ و هغه سرته ولاړ و دین علاوه پاکستان امبیسډر دی خان صاحب پورا دنیا کې د چې خان صاحب فیس ویلیو شته پاکستان وقاره مچته ده خلکو پاکستان عوامو سره مینا کولا کریم صلی الله علیه وسلم باندې هغه ډېر خبر تاسو ته پته دیږي بل التبلته چې چرته لاړ شي جی چې ویب سټ کولاوي چې وایي چې ټام ټیپ کر پولیټیشن نو تاسو پته ده چې کوم خلکو نمونه راځي نو یارا عوام چې عمران خان سے ولاړ دی چې هغه په ایو خبره پويږي نن سبا د ټیکنالوژي زمانہ ده وایي شو کنه ماشوم یو ورکه ماشوم نم ته تاسو کې چې سوق دی نو هغه وایي چې یار دا مشرف د مخ لګي عمران خان مونږ ته خو خدا نو دا خبرې دي او ان شاء الله تعالی چې عمران خان صاحب کوم پالیسیاں وي بالکل ټیک وي او ان شاء الله تعالی عوام ته د عمران خان صاحب باندې پوره اعتبار دی چې کله هغه ان شاء الله په 8 فروری باندې الیکشن غټي او وزیر اعظم جوړیږي ان شاء الله تعالی ټول نظام به خچلی او یو بل خبرم تاسو ته کومه دیو د پی ډی ایم حکومت مونږ سره ډیر ذاتيات کړی دي ډیر پرسنل تلی دي مونږ سره او الحمدلله مونږ پاکستان آئین منو پاکستان چې کوم کانسټیټیوشن دی هغه منو ان شاء الله تعالی مونږ به یوم داسې کار بند کوو چې کم یو کې دا وایي چې مونږ قانون خلاف ورزي کړی دا یا هغه سیستم چلولې چې کم یو دی چلو مونږ چې یو پاکستان لوتیو پاکستان عوام لوتیو مونږ خپل ادارې مضبوط غواړو مونږ خپل ملک مضبوط غواړو او مونږ به ان شاء الله پاکستان ته په یو طریقې لار باندې ان شاء الله دا به د هر چا د عزم وی ګوره جی زمونږ د عزم دوم دی لدا چې زمونږ مشر چې دی کنه هغه د عزم دا هغه پاکستان لوته دی پاکستان عوام لوته دی وای شو کنه جی کله چې غټ مقصدی کنه وړو کې تکلیفونه چې دي کنه مونږ اړه نه راولو خو انصاف خو پکار دی کنه بیا چې کم یو خو انصاف پکار دی نن سبا خلک زیات اویر دي هر یو څه چې دی هغه ډیر زیات پوي دي اخري سوال سید قاسم علي شاه صاحب زه د پی کې کسي نه کایم ما سره کینډیډیټس نورم تاسو په مقابل کې زه به څنګه ځان کنوینس کوم چې زه د قاسم علي شاه صاحب له ووټ ورکوم دا څه پیغام تاسو خپل د پی کې کسي کسانو له ورکوي عوامو له ورکوي ګوره جی خبرې خو موږ ډېر کولی شو خو زمونږ یو پیغام دی زه هر چا خپل هر یو کینډیډیټ یو خپل مایند جوړ کړي یو پوینټ جوړ کې چرته چې عوامو ته ځي موږ دا وایو چې زمونږ لیډر عمران خان صاحب جیل کې دی چې د پاکستان تحریک انصاف نماینده کامیاب شو د اسمبلی ته بزي او خان صاحب لا بواز وباسي چې د پښتون سره زمونږ خان صاحب چې دی سم پاکستانی دی محب وطن پاکستانی دی او بے قصور دی ان شاء الله چې موږ ګټاله خان صاحب جیل نه بار بار راځي هم دې عوامو کې بکینی او ان شاء الله وزیر اعظم و جوړیږي نو خان صاحب له موږ وروړي او بل دا خبره مونږ کولی شو چې دا کار بکو ودا با کار خو خدا خبره به مونږ کو نه دا به مونږ خیو اون فیل چې زموږ بیانیه ده چې خان صاحب له ووټ ورکړي عمران خان صاحب کامیاب کې چې راشي واپس وزیر اعظم جوړ شي د عوامو مغشن د خدمت وکړي څنګه چې مخکې کوله ان شاء الله صحت کارت هم به بحال کیږي هر یو سیستم به واپس روانېږي د ګرانیم به کمیږي د پېټرول هم کمیږي دې په وجه چې مونږ کمیشن والا نیو چې کمیشن بند شو هر څه په خپل بځای براشي ان شاء الله تعالی مهرباني قاسم علي شاه صاحب ډیره مهرباني تاسو عمران خان تاسو شروع شي په عمران خان ختموي ناظرین یو خبره زه ډیر د زړه نه او ډیر د کې په کنجوسي نه کوم ډیر د زړه نه مو په دې کوم قاسم علي شاه صاحب زه اکثر دا کوریج د چلار شم د پی ټی آی کا وړه ګورو کې ګیدرینګ دی او کا غټ دی قاسم علي شاه صاحب به تاسو په هر ویډیو کې په هر ځکه د پی ټی آی په سټرګل کې د اوس نه د ډیر وخت نه
نو په دې سیټ باندې زه خو دې شته ډېر خوشحاله شوم چې دا دوی ته ورکړی شو او زړه نه ډېر کافي خوشحاله وم په دې چې یو سړي ته دومره سټرګل کې وګوري د خپلې پارټۍ دپاره وفادارۍ کې وګوري نو د هغه سړي بیا حق جوړېږي. ډېره مننه ستاسو شکریہ جی. چې تاسو زموږ د پروګرام مهرباني. Thank you so much. Thank you جی. السلام علیکم.